چې د چا نابالغه بچی وفات شي رب العالمین فرشتو نه تپوس کوي تاسو زما د بنده دړه میوه واغستا فرشتي ورته وام غستل دوی دی بنده سوي چې تاسو ته دړه میوه واغست دې بنده وی چې انا لله و انا الیه بس تا تعریف کو حمد بیانو چې دا د الله تقدیر او زما په صبر بس دا الله فیصله وا رب العالمین ملائکه توي ابن له بیتا فی الجنه وسموه بیت الحمد دی مور او پلار ل په جنت کې یو کور جوړ کړي د دې ماشوم په بدله کې ول یو کور جوړ کړي او د اغه کور نوم ورلکې دی بیت الحمد کور د حمد او د ستاینه چې ما د بچي واغس د اغه ټیم کم زما ستاینه کوله نو هو دا کور می درله اغه ماشوم په بدله کې تیار کړي دی او نوم به په لګېدلې بیت الحمد دا د حمد کور دی بیت الحمد دا د اغه بچی په بدله کې دی نابالغه بچي مستانه غسته وخه نابالغه ماشومان خو ټوله د اخرت ذخیره شوله پلارانو میندو دام د اخرت ګټه شوله ځکه خو چې مونږ د نابالغ ماشوم جنازه کوله مونږ سوي مونږ دا نه دی ویلي چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا دام جنازه کې نه دی ویلي ښه چې الله دا ماشوم وبخي دا الله بخلې دی مونږ جنازه کې وی خدای مونږ د پاره د اخرت ذخیره وګرځه یا الله قیامت کې دا زمونږ د سفارش ذریعہ وګرځي شافعا و مشفعا الله چې دی قیامت کې زما سفارش وکي دا نابالغ بچی چې دی دا به د خپل والدینو د پاره سفارش کوي ښه مور دا به د سفارش کوي خپلارا ستاړو خوګ دې زمانه ما مور اړه دی خوګ دې زمانه ما دا سانحه د برداشت نه د مورې خدا نابالغ بچی به د سفارش کوي ښه دا چې تلې دی دا بستا سفارش کی دا د اخرت لویه ګټه وکړله ښه دا اخرت کې جمع شو دا د ګټه ده دا د ګټه ده ما مفتی عبدالله شاه صاحب دابت برکاتهم العالیه یو تقریر اوریده وی چې دا نابالغه ماشومان چې د چا وفات شوي چې کله د بنده د نیکو طول شروع شي د تله ولګي که نه ډېر سخت وخت په عند المیزان چې کله تلې ته خلق ودرېږي نبی علیه السلام بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي هغه ټیم کې به ګورې زه بیا نه یم هغه ټیم کې به زه د چا فکر نشم کولی چې کله تله ولګېدله بس بیا به هر سړی د ځان په فکر کې شي وایي چې دغه تله کله ولګي او د د نیکو طول شروع شي دا نابالغه ماشوم به راشي او په تله د نیکو کې به کښېني وایي به چې ما ورسره م وتلی فرشتې به ورته وایي چې دا خو مونږ عملونه تلو مونږ خو انسانان نه تلو وایي به زه د پلار عمل نه یم زم د خپل بابا عمل یم ما ورسره م وتلی وی دا ما نابالغ ماشوم به ورلم الله په تله کې وتلی ښه دا هم د اخرت ګټه کړې ده دا هم د اخرت ګټه کړې ده خو په دې شرط چې وبشر الصابرین زیرې ورکه د الله حبیب خو صابرینو ته یې ورکه او الصبر عند الصدمة الاولى او صبر په اوله صدمه کې دی چې کله تا ته دا صدمه اول ورسیږي اوله صدمه چې تا ته څنګه درو رسیږي ته څنګه د بچي لاش ویني او ته د مور لاش ویني په دقه ټیم کې دا د صبر وخت دی دا یو امتحان